په لغمان کې د وسلوالو طالبانو د یو سرګروپ په ګډون 10 تنه د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د ولایت مقام د مطبوعاتي څانګې د خبرپاڼې له مخې په همدې موخه نن دوشنبه د چنګاښ پر 23مه نیټه له غرمې وړاندې ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې پر مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم یار، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد قاسم عبادي، امنیه قمندان مل پاسوال محمد سالم الماس، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د دې شورا غړیو د لومړۍ پلې لوا د اپراسیون امیر، ژورنالیستانو یو شمېر نورو پکې ګډون کړی و. لومړی د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د وسلوالو طالبانو له 10 کسیزه ګروپ څخه مننه وکړه چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړه. نوموړي زیاته کړه، تاسو د خپل دین، هیواد او کورنۍ په خاطر داسې لار ټاکلې چې د دنیا او آخرت ګټه پکې نغښتې ده. هغه جګړه بده پدیده یاده کړه، زیاته کړه چې جګړه د افغانانو انتخاب نه ده بلکې پر افغانانو تپل شوې ده. د لوی خدای پاک شکر په دې ادا کوو چې زمونږ یو 10 تنه ورونه دوی د نظام د حقانیت په پیژندلو سره او د خپل خاورې سره د مینې په خاطر او له خپل وطن سره او له خپل کورنیو سره او له خپل دین سره د مینې په خاطر باندې نن داسې ولاره غوره کړه چې هغه د انسان وژنې، د جګړې، د آسیب او تاوان رسولو نه بهتره لار ده. نو دوی ته زه ښه راغلاست وایم، تاسې خپل کور کې، خپل وطن کې د خپل دین د احترام او دغه مسلماني و ایمان چې خدای پاک درکړی ده د ایمان لاره هم غوره کړې ده او انشاءالله دا حق لاره ده او تاسو به انشاءالله تر اخره سرخروی او سربلنده یي. والي ننګ زیاتوي جګړه په ټولنه کې فساد، بیکاري، فقر او ګڼو نورو بدبختیو ته لار هواروي. جګړه کرغېړنه ده، جګړه بده ده، جګړه زمونږ لپاره انتخاب نه ده، جګړه زمونږ لپاره ناګزیري ده، جګړه هغه څه ده چې مونږ یې نه غواړو، جګړه هغه ضرري وجود ده، هغه ضرري پدیده ده چې مونږ د دې قیمت د هر ورځې یو کال ورکوو. یعنی د جګړې هر ورځ موجودیت یو کال مونږ تاوان ورکوو د دې ولس. د جګړې په سبب باندې دلته خارجي حضور وجود لري، د جګړې په سبب باندې دلته موږ د نورو ملکونو محتاج کیږو، د جګړې په سبب باندې دلته فقر ده، د جګړې په سبب باندې دلته فساد ده، د جګړې په سبب باندې دلته منکرات دي، د جګړې په سبب باندې دلته احتیاج ده، د جګړې په سبب باندې فقر، بیچارګي، کونډې، یتیمان. فکر وکړئ د جګړې په سبب څومره ښځې کونډې کیږي، څومره بچي یتیمان کیږي. که 50,000 کسان په کال کې شهیدانیږي، د طالب په طرف به هم شاید یو 100,000 خو مړ کیږي. د دې تعداد کونډې 1 لک ته رسیږي، اما یتیمانې 3 لک ته رسیږي. عزیزانو دا ډیر لوی تاواني شی ده. نو د امنیت په باب کې د جنگ خبر زمونږ لپاره بد ده او د امنیت په باب کې ښه خبر دا ده چې مونږ د لغمان د 1 میلیون وګړو امنیت ساتو او دا زمونږ وجیبه ده. نن د سولې له پروسې سره یو ځای شوي 10 کسیز ګروپ غړو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند لومړیتوبونه ورپوره کړي ترڅو خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي. دغه ملګري چې راځي دوی چې نیاز لري ستاسې د کور، د غذا، د ملبس، د عیاشۍ، د ځمکې، دا نیاز ستاسې حق ده، د هر لغماني حق ده، هغه به موږ ورته پوره کوو. او انشاءالله د کور او مسکن مسله 1 کال 1.5 کال چې بنده ده، ډېر ښکلی او شفاف حالت ته روان یو چې په هغې کې به انشاءالله هیڅ هغه څوک چې د کور مستحق ده، د ځمکې مستحق ده، چې د ده حق ده په عزتمنه توګه دا باید موږ ورته مهیا کړو. داسې نه چې زموږ د دروازې د ښاروالۍ، خانهسازۍ، ماجرینو یا زما په دروازې کې دوی په سختۍ سره انتظار وکړي او سرپټي وکړي. نه، هر وګړی د دې وطن په لوړ سر باندې باید موږ ځمکه ورته ورکړو په عزت سره. ښاغلي ننګ د امنیتي ځواکونو د سرښندنو څخه مننه وکړه چې تل د خپلو قربانیو په واسطه د میلیونونو وګړو ژوند خوندي ساتلی دی. دوم امتنان او تشکري زه د امنیتي رهبرۍ کوم، رئیس صاحب د امنیت، قومندان صاحب د امنیت، قومندان صاحب د لوا زموږ، د ولایتي شورا د ملګرو، معاون صاحب چې دې زیار او پیکار کې دوی ډېر لوی دروند عظیم ماموریت ترسره کوي. ښه خبر دا ده د امنیت په باب کې
چې امنیت په ساتنه کې زموږ سره د قربانۍ ورکولو انګیزه موجوده ده. دغه احساس موجود ده، دغه فکر او باور او عقیده موجوده ده چې د خپل ولس د خپلو نوامیسو، د خپلو ارزښتونو، د خپلو تاسیساتو وطن خو مور ده. د دې مور وطن د ساتنې په برخه کې موږ فریضه ادا کوو او د دې فریضې لپاره انګیزه وجود لري. او د انګیزې دلیل دا ده چې موږ هره ورځ بلکې هره هفته بلکې هره میاشت قربانۍ ورکوو، شهیدان ورکوو، زخمیان ورکوو. معنی دا ده چې دا ارزښت دا موږ ته عظیم ده، دا موږ ته لوړ ده. د لغمان والي له ټولو ولسونو څخه مننه وکړه چې خپل اولادونه د دین، ناموس او وطن څخه د دفاع په موخه د امنیتي ارګانونو لیکو ته لیږلي دي. هغه د لغمان ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د لغمان د ښه امنیت لپاره به په نږدې راتلونکي کې د مرکزي حکومت لخوا 4 ولسوالۍ او 2 امنیتي حوزې منظور شي. د دې ترڅنګ ښه خبر دا ده چې د لغمان په کچه زمونږ د جلب و جذب میزان موږ 1000 نفره باید اردو ته ورکو په کال کې، او په همدې تعداد کې موږ امنیتي ځواکونو ته ورکو. د موږ میزان د لغمان په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په باب کې اول ده. د دې معنا څه شی ده؟ معنا یې دا ده چې زه تشکر کوم د لغمان د عظیم ولس نه، د نمایندګانو نه، د امنیتي ادارې د مسؤلینو نه چې په لغمان کې د لغمان په بچو کې، د لغمان په ځوانانو کې، د لغمان په کورنیو کې، په معززینو کې، په علماو کې دا انګیزه وجود لري چې خپل بچي د وطن د ساتنې او مسؤلیت لپاره دوی وظیفو ته ورکوي. لغمان هیڅ کمبود د عسکر نه لري. ټول افغانستان ته چې کمبود د امنیتي ارګانو د قدر راغلی ده، لغمان ورته پوره کړی ده. یعنی موږ په 840 کسه چې په اردو کې جلب و جذب کوو او تقریبا 1000 کسه چې نور امنیتي ادارې زموږ نه غواړي، زموږ میزان تکمیلي او اضافه زموږ سره په انتظاری لاین کې تر 3000 زیات کسان موجود دي. یعنی دا نارمل حالت د په یو کال کې دا ارزیابي کیږي چې دومره کسان که موږ نور تشکیل اضافه سي نو دا به موجود وي د آمادګي. په ورته مهال د سولې له پروسې سره د یو ځای شوې لس کسیزې ډلې سرګروپ شاولي وویل دوی د بادپخ یعنې نجات ولسوالۍ او د کابل جلال آباد په لویه لار کې تخریبي کړنې ترسره کولې او دولتي چارواکي به یې په نښه کول. زما نوم شاولي دی، زه د سیاد ظریف زوی یم د بادپخ د ولسوالۍ نه. عملیاتونه خو کول شارع خوا ده، شارع خوا ته مو عملیاتونه کول. په دا لنګرې مشتلې دا تخه غرغر مشرانه مشتل نه پرېښودل، خو موږ نه پوهېدلو. خو چې پوه شولو راغلو دلته نو ته همدا پیغام دی چې راشي بس تسلیم شي. ما سره 10 نفر و 10 واړه مې راوستي. هغه زیاته کړه کله چې پوه شول چې جګړه پردۍ ده نو له تخریبي کړنو څخه لاس په سر شول او د سولې له روانې پروسې سره یو ځای شول. نوموړي له نورو وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې را دې شي او د سولې له روانې پروسې سره دې یو ځای شي تر څو خپل راتلونکی ژوند په ارامۍ کې تیر کړي. د مراسمو په پای کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ او یو شمېر نورو مسؤلینو لخوا یادو کسانو ته د قرآن عظیم شان ستر کتاب د اعزاز پګړۍ او یو شمېر نورې ډالۍ ورکړل شوې. د سولې له پروسې سره د وسلوالو طالبانو یو ځای شوې وسلوالې ډلې له لوري خپل 1 میل راکټ، 1 توپانچه او 8 میله کلاشینکوفونه هم افغان ځواکونو ته وسپارل.